مومن مسلمان په زندگی کې اهم مقصد، لوی مطلب، غټه برخه هدایت د سمې لارې ده. تر دغه لوی شی مومن ته په لاس په دنیا کې نه ورځي. بیخي مهم مقصد ده. آخرت ته خلک روان دي، موږ تاسې وینو زموږ په مخ کې سترګې له دنیا پټې سي. بیا یې موږ مراسم د جنازې ادا کو، بیا یې تر مځکه کښته کو، خاورې پر راواړو، بیا نه عمرې نه. دا د روان دي، نن یو روان ده، سبا بل روان ده. داسې وخت به راسي تقریبا 100 کاله وروسته له دغه نه به نه هغه هلک نه باغی نه باغی. ما او تا خو پرېږده، ما او تا خو وختي روان یو، ځکه 100 کاله نادر عمر ده چې په دې امت کې پرې یو چا راځي. دا لنډ وخت. او آخرت ته چې ولاړ سي، یا په دوزخ کې د سړي کور سي، الله دې موږ وساتي، یا په جنت کې کور سي، الله دې زموږ نصیب کې. دا بیا پای نه لري، نه به سپین ږیری کېږي، نه به ناجوړه کېږي، نه به دې پر غاښ درد کېږي، نه به دې پر غوږ درد کېږي، نه به دې په پښو کې درد راځي، نه به دې په ملا کې راځي، نه به زکام یې، نه به ګرمي یې، نه به یخ یې، نه به لوږه یې، نه به تند یې، نه به بې واده توب یې. یو شی نشته. هر سړی به واده لري، بلکې 3-4 به لري. ادنا جنتي ته الله داسې خیمه ورکوي په جنت کې، په 4 کنجانو کې به د ده بیبیګانې یوه بابله نه ویني، نه به په خبر وي. ناجوړي به نه راځي، ځواني به وي، خوشحالي به وي، کار به نه وي، درواغ به نه وي، خیانت به نه وي، بدامني به نه وي، هیڅ شی به نه وي، خوشحالي به وي. نو اصلي کور خو جنت. دلته خو سراسر سره مشکل ده. دلته خو دغه حالت، لوږه راځي، مسکنت راځي، بادام یخ ویي، پر انګورو باندې سیلاب راځي، بل ټکه لویږي، بل لویږي، وچکلۍ راځي، مالونه وږي کېږي، شنه تکلیفونه دي. هلته دا هېڅ نشته. د دنیا او د آخرت مثال داسې ده لکه د یو سړي په بازار کې کور ده، یا په یو علاقه کې کور ده، ډېر ښایسته کور یې ده، هر څه امکانات پکښې دي. او دی مسافر ده، له یو خوا څخه را روان ده، پر لارې باندې ستړی سئ، یو درخته په مخه ورله، سایه وه ده، دا سایې لاندې ځان وسا کوي. کله کله داسې وي چې یو ډبره را کش کړي، سر پر ولګوي. دونه ځای اوارهیي دا ډبرې شاوخوا لرې کوي، یو ډبره را کشي چې د ده دا 1 ساعت وخت پر تېرېږي. کلنګ نه ورته رااخېستې، دلته خونه جوړوم، خونه بلانۍ جوړه، دی به روان وي. ګوره د دنیا زندګۍ ټولې دلته داسې دي. هر چا چې کومه نقشه جوړه کړې ده، هغه پای ته نه یې رسېدلي، پر ده باندې کفن وټوچي. د هر چا په ذهن کې نقشه شته. نو دا سړی چې اوس تر دا سایه لاندې کښېني، قرار کلنګ کره ورته راوړي، زه دلته خونه جوړوم، کښېنم دلته 1 ساعت. نو خلک ورته وایي سته پاګل یې، نو خونه دلته څه کوې؟ دلته خو یوه ډبره کافي ده چې تر سر یې لاندې کړي، 1 ساعت پرېوځي. کور خو دې هغه د هلته ایسي، هغه کور آباد که، ځکه په هغه کې دې کلونه دي. داسې چې یو سړی دنیا آبادوي، آخرت یې هېري. هغه دی دا لکه دغه مسافر چې تر پردۍ درخته لاندې اوس کلا جوړوي. دا یې تیاري به په دې ژوند کې آخرت ته کېږي. سړی آخرت ته تیاري وکړي، ځکه هغه دائم کور ده، د ډېر وخت کور ده، پای نه لري، تمام نه لري. زندگی ټوله د راحت زندگی ده. دلته مشکلات. او بل مثال هوښیارانو د دنیا دی ویلی ده. دنیا په نسبت و آخرت ته داسې ده لکه ستا هغه د کور د ګزارې خونې ته چې بیت الخلا ده. بیت الخلا بد بوی ځي، نجس ځای ده، منفور ځای ده، لیکن ضرورت د انسان ستا هر څوک ورځي. باچا صاحب بیت الخلا لري، وزیر صاحب هم لري، ملا صاحب هم لري، خلیفه صاحب هم لري، حاجي صاحب هم لري، ښځې هم ورځي، نارینه هم ورځي، هلکان هم ورځي، سپین ږیري هم ورځي. دا د انسان ضرورت. لیکن دونه وخت به په بیت الخلا کې تېروې چې ستا ضرورت پوره کېږي. یو سړی له دا خپلې ښایسته خونې بستره ټوله کې وړې وړي په بیت الخلا کې هواره کړي چې زه دلې کېږم.
نو خلک به ورته وایي چې ته پاګل یې، دا ځای خو د ګزارې نه ده، دا د ضرورت ځای ده. ضرورت ادا کوه، نور چابک راوځه. دنیا د ضرورت په انداز باندې به کار کې کوې، د مقصد په انداز به نه کوې. مقصد نه ده، مقصد آخرت. د آخرت په رابطه باندې الله جل جلاله موږ ته دلته یو طریقه راښولې ده. هغه څه چې په آخرت کې کامیابي د هغه لاسته راوړي، نو په شپاروز کې 2 سواره له الله دا غواړه چې اهدنا الصراط والمستقیم. یا الله د سمې لارې هدایت راته وکړه. کومه لار؟ صراط والذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا احسان وکړي.